چې کومو دمونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی ده هغه داسې دمونه دي چې مثلا د جادوګرۍ په طریقه باندې وي، خلکو باندې کوډې کول دي، غلط نومونه دي، غلط الفاظ دي، یا په وینه باندې مثلا د خدای په آیاتونه لیکل دي. دا بیا ناروا طریقې دي، دا طریقې به نه استعمالوي. کوم چې په شریعت کې کومې طریقې راغلي دي په آیاتو د قرآن عظیم شان باندې، په مقدسو الفاظو باندې، په مقدسو نومونو باندې، په هغه طریقه باندې وي هغه قسم دمونه کول او ورسره تعویضونه کول دې کې هیڅ قسم مانعات نشته، هغه جایز دي بلا کراهیته، بلکې رسول الله مبارک امر پې کړی څوک پیدا رسي او مسلمان ورته دې پیدا ورسي. تعویض او دم دواړه یو جنس ده. د روایت د ابو داود او د ترمذی نه خپل ځای کې بیا درته راځي انشاءالله. روایت ابو داود او د ترمذی د دواړو ده. یو صحابي مبارک ته رسول الله صلی الله علیه وسلم څه دم وښوده، څه کلمات یې ورته وښوده. خپله د صحابي مبارک دا کلمات دا دعاګانې ویلې، خو کوم کثیران واړه هلکان به چې په کور کې مریضان سو هغه ته به یې په یو کاغذ کې ولیکه، په غاړه کې به یې وراچو. صحابي د صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي؟ اصحابي کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم. د ما صحابه لکه ستوري داسې دي چې په هر یو قسم اقتدا وکړه تاسې لاره پیدا کړه د حق. دا روایت ترمذی کې 192 صفحه په دې زیړو چاپو کې چې کوم دي 192 صفحه کې د ارګ بازار کندهار څخه کوم چاپ ده، په دې کې 192 صفحه کې او ابواب دعوات کې دي. ابواب دعوات کې فکان عبد الله بن عمرو یلقنها من بلغ من ولده. څوک به چې بالغ سو لوی به د اولاد نه بیا به څه کول؟ هغه ته به ورښودل دا کلمات. ومن لم يبلغ منهم او څوک چې بالغ بنو دي دینه كتبها في سکن په یو کاغذ کې به ولیکه دا کلمات. ثم علقها في عنقه بیا به په غاړه کې وراچو. او حدیث قابل استدلال ده، هذا حدیث حسن غریب، حدیث حسن غریب ده. نو قابل استدلال ده ابي داود هم دا روایت نقل کړی ده. اوس دلته په غاړه کې وراچول د تعویض د دغه صحابي مبارک له عمل نه دا ثابت سو. وړو ته به په غاړه کې وراچو. علما فرمای چې عجم دا کلویان دیم په حکم دی وړو کې دي، ځکه د هغه الفاظ او د کلماتو نه په معنا پوهېږي او نه الفاظ اکثر اوقاتو کې ویلی سي. وی دې وجې نه کلویان دي که نر دي که ښځې دي ټولو ته لکه د عربو د وړو په غاړه کې چې اچول کېده نو د عجمو د غټو د وړو ټول یو شی دي، نو هغه ته به لیکل کېږي، په تعویض به قات کېږي، بیا به په غاړه کې ورچول کېږي. دا د ترمذي او د ابو داود د دواړو روایت ده. نو که دم ده که تعویض ده دواړه د شریعت نه ثابت. یو روایت کې یو صحابي مبارک بیبي یو یهودي ته ورغلی وه، یهودي ته ورغلی وه، څه تعویض او دم چې ورته کړی و. بیا دا صحابي مبارک چې کله راغی چې ویل د وای دا څه دي؟ وای پلاني یهودي ته زه ورغلی وم، دا دم یې ورنه وشکاوه چې ان شاء الله چې ابن مسعود ده، خو به هر حال صحابه کرام ټول عدول دي او روایت هم صحیح روایت ده. دا وشکاوه خپل نوم ورته اخلي چې د ده آل د شرک نه پاک د شرک ته ضرورت نه لري. خو هلته چا ته ورغلی وه؟ بیبي یهودي ته ورغلی وه. نو یهودي خو هغه څه دي؟ یهود څه وایي؟ عزیر ابن الله نعوذ بالله، هغه په شرک باندې قائل دی، خپل کتابیت یې پرېښی ده. نو یهودي ته چې ورغلی حتما هلته غلط الفاظ ورته لیکي. دا موږ تاسې وایي د مسلم د روایت نه ثابته سوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړې ده، خو هغه منع د داسې دمونو تعویضون نه ده چې هغه په شرکي الفاظو باندې وي، په شیطاني نومونو باندې وي، فرعون و حامان و شداد دا پکې راخلي یا غلط الفاظ پکې وي. هغه قسم کې بیا منع راغلی په شریعت کې. او کوم صورت کې چې بیا شیطانی الفاظ نه وي پکې، غلط الفاظ نه وي، غیر شرعي الفاظ نه وي، دغه کې به اثبات راغلی. روایت مسلم متاسف په دلیل کې ویلي چې د دواړه قسمه روایتو تطبیق وکړو چې کوم ځای کې منع راغلی کوم صورت ده او کوم ځای کې جواز راغلی او کوم صورت ده.